حکومت افغانستان د پاکستان په برخلیک اخته کوي دا چې څنګه او څه کول پکار دي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګران اوریدونکو السلام علیکم. افغان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه 229 میلیونه ډالر پور واخلي چې دا غوښتنه مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم تایید کړې ده، خو عام ولس نه غواړي چې دا پور دې واخیستل شي ځکه تاوان یې دا ده چې IMF دغه پیسې په سود ورکوي او هر کال به په دې پیسو نورې هم ور اضافه کیږي او افغانستان به لا پسې قرضداري کیږي. او بل تاوان یې دا ده چې که افغانستان دا قرضونه ورنه کړی شي کیدای شي بیا له ځینو بندیزونو سره مخ شي چې بیا یې زور له عام ولسه وځي. خلک وایي د دوی د صحت په بهانه د حکومت قرضونه نه کوي. دوی وایي هغه میلیونونه پیسې چې راغلې هغه څه شوې او څنګه مصرف شي موږ تاسې ټول پوهیږو. دوی وایي دا د قرض پیسې به هم همغسې هایپ او میل شي او ولس ته به یې هېڅ ګټه ونه رسیږي او یوازې د یو څو کسانو ترمنځ به تقسیم شي، خو قرضدارۍ به راتلونکي نسلونه ولس کړي. خلک وایي چارواکي دې یوازې د مرسته شوو پیسو په غلا کولو قناعت وکړي، د غلا لپاره د قرضونه نه کوي. په هر حال د یادولو ده چې زموږ په گاونډ کې پاکستان هغه هیواد ده چې تر ټولو ډیر قرضدار دی، چې اوس ځینې بندیزونه هم پرېشته، اقتصادي ستونزو کې هم ښکیل دی او اوس د قرضې غوښتنه هم رد شوه او له دغه هیواد سره نور څوک قرض نه کوي، په میلیاردونو قرضدار دی. افغان ولس له حکومت او جمهور رئیس غني غواړي چې موږ د پاکستان په برخلیک نه اخته کوي او زموږ د صحت په نوم دی د یو څو دوه پاسپورټه خلکو جیبونه دې نه ډکوي ځکه دوی به سبا نه وي او موږ به په جنجال ککړ یو. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پلی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.